د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه د شاه امان الله خان دوه مهم ټولنیز اصلاحات 104 کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان هغه مهال پاچا امان الله خان له بریتانیا د خپل هیواد خپلواکي بیرته اخیستو اعلان وکړ او له هغې راهیسې هر کال په افغانستان کې دا ورځ په شانداره مراسمو لمانځل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن په همدې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې. د حکومتي مراسمو ترڅنګ په افغانستان کې دننه او بهر افغانان دا ورځ لمانځي. د ګڼ شمېر تاریخ پوهانو په نظر په هغه وخت کې چې بریتانیا د لومړۍ نړیوالې جګړې یو صوبمن ځواک او امپراتوري خورا پراخه وه، د افغانستان خپلواکي ګټل خورا دودماتونکی ګام بلل کېده. مورخین وایي د افغانستان خپلواکي اخیستنې د هغه وخت په بریتانوي هند کې هم د خپلواکۍ اخیستو تحریکونو ته الهام وباخه. افغان لیکوال مشتاق رحیم په دې هکله لیکلي دا د افغانانو د سرښندنو په بدل کې ګټلې خپلواکي وه چې د ګاندي د کانګریس ګوند نامتو غړي سبهاش چندر بوس په ختیځ بنګال یعنی اوسنی بنګلادیش کې سوریا سین او په پنجاب کې بهګت سنګ او د هغې ملګرو ته د مبارزې نویو بڼو د خپلولو فکر ورکړ. د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته که یو لور د سیمې او نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د یو سیال او خپلواک هیواد په توګه ډیپلوماتیکه راشه درشه پیل کړه، نو بل پلو د افغانستان خپلواکي ګټونکي پاچا امان الله خان په هیواد کې دننه هم داسې اقدامات وکړل چې د هیواد ټولو وګړو ته په حکومت او نظام کې مساوي حقونه ورکړل شي او مساوات رامنځته شي. د اماني دورې د نظامنامې یا اساسي قانون په 10مه ماده کې راغلي چې د افغانستان ټول وګړي له مساوي حقونو برخمن دي او هیڅ ښځه یا نارینه د وینځ یا مریي په حیث نشي نیول کېدی. یادونې وړ ده چې د پاچا امان الله خان له ټولنیزو اصلاحاتو مخکې د مریتوب دود په افغانستان کې عام و او د مورخینو په وینا تر ډیره هزاره توکمه نارینه د مریانو په توګه نیول کېدل. تاریخ پوهان وایي د افغانستان هزاره توکمو د پاچا عبدالرحمن خان د واکمنۍ تابعیت نه کاوه او مالیه یې نه ورکوله، ځکه عبدالرحمن خان د غلامانو په توګه هغو هزارهګانو د نارینهو او د وینځو په توګه د ښځو پیر او پلور اجازه ورکړې وه چې د مرکزي حکومت له تابعیته یې سرغړونه کوله. د کابل پوهنتون د تاریخ څانګې امیر ډاکټر عزیز احمد له BBC سره په یو پخوانۍ مرکه کې ویلي و چې په کابل کې به له 2 تر 3 روپیو پورې یو انسان د غلام په توګه پلورل کېده. خو د شاه امان الله خان د ټولنیزو اصلاحاتو پروګرام یوه برخه دا هم و چې د غلام قانون یې لغوه او د هغه مهال ټول مریان او وینځې یې آزاد کړل.